side, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, darling. Get on the Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor, break the sweat. شمشاد تلویزیون په سپو باندې ستاسو کورنیو ته رسیږي نو په دې هیله چې د نظم و ضبط نه کار واخلي لکه په خپل کلتور او په ثقافت دننه به د میپل نه اوس نه وروسته وړاندې بیا وي له هر څه له مخکې زه د یو امن نظم تاسو ته یم چې په دې کې د امن یو ناره ده نو تاسو توجه ته غواړم چې راکه قلم چې په نغمې د محبت ولیکم راکه قلم چې په نغمې د محبت ولیکم مال راکه قلم چې په نغمې د محبت ولیکم مال ټوپک په لاس کې مه راکوه او د زړه په وینو چې دردونه د ملت ولیکم او مال ټوپک په لاس کې مه راکوه راکه قلم چې په نغمې د محبت ولیکم مال ټوپک په لاس کې مه راکوه د زړه په وینو چې دردونه د ملت ولیکم او مال ټوپک په لاس کې مه راکوه وایي د نوي وخت په نوي سیل کې الوتل غواړمه د نوي وخت په نوي سیل کې الوتل غواړمه او د هر محاذ د جنگ سندرې ړنګول غواړمه د نوي وخت په نوي سیل کې الوتل غواړم د هر محاذ د جنگ سندرې ړنګول غواړم او ځان جوړوم چې د هېواد د هر سنګر په تیږو د جنگ د نوم په ځای چې نوم د امنیت ولیکم او ماله ټوپک په لاس کې مه راکړه ماله ټوپک په لاس کې مه راکوه او د زړه په وینو چې دردونه د ملت ولیکم ماله ټوپک په لاس کې مه راکوه زه خپل تهذیب په ځای ولاړ او پښتو شل نه غواړم زه خپل تهذیب په ځای ولاړ او پښتو شل نه غواړم زه نور د غیرو پښتو تلل او ګډېدل نه غواړم زه خپل تهذیب په ځای ولاړ او پښتو شل نه غواړم زه نور د غیرو پښتو تلل او ګډېدل نه غواړم او زه به د خپل دستور نه خیره د اغیارو وینځم او زه به ژوندی او ګړندی خپل ثقافت ولیکم او ماله ټوپک په لاس کې مه راکوه زه به دا خپل بارودو سوی وطن بیا جوړوم زه به د امن او امان ښکلې فضا جوړوم دا خپل ګلبن وطن به بیا کمه سمسور ساجده دا خپل ګلبن وطن به بیا کمه سمسور ساجده او خواست په پښتون ته د یووالي د وحدت ولیکم او ماله ټوپک په لاس کې مه راکوه یو ځل بیا وګورم زه به دا خپل بارودو سوی وطن بیا جوړوم زه به د امن او امان ښکلې فضا جوړوم او دا خپل ګلبن وطن به بیا کمه سمسور ساجده او خواست په پښتون ته د یووالي د وحدت ولیکم او ماله ټوپک په لاس کې مه راکوه زیاته مننه اوس زه د خپلې سیمې د خپل هېواد یو هنرمند ته ادم خان ته خواست کوم چې هغه راشي هغې به تاسو د خپل فن مظاهره وکړي په دې نه چې د ادم سندرې ته غوږ اوسئ نو اوس خواست کوم مننه
داسې یو روغایي ویم بیا به ښه ځانونه ورته راستړي کوي صحیح کټې مې بیا پاتې د جانان کې او تړلې کټې مې بیا پاتې د جانان کې یا الله لرې لرې باران یا الله لرې لرې باران کې او تړلې کټې مې بیا پاتې د جانان کې تړلې کټې مې بیا پاتې د جانان کې یا الله لرې لرې باران یا الله لرې لرې باران کې रब जानन जानन में रवानीगी सड़के में छुई छुई बात कीगी रब जानन जानन में रवानीगी सड़के में छुई छुई बात कीगी तत सबर ताकत नबी नबी नसान की तत सबर ताकत नबी नबी नसान की या अल्लाह लरे बारा या अल्लाह लरे बारा Baran pashina shina smana hoki kadini paat daleki Baran pashina shina smana hoki kadini paat daleki Dati tanu gayam pura midar manki Dati tanu gayam pura midar manki Ya Allah lare lare baran Ya Allah lare baran ki Mate uvel uvel panchana Zohvana bana kuram janana Mate uvel uvel panchana Zohvana bana kuram janana Charta varyas kal karash pasman ki Charta varyas kal karash pasman ki Ya Allah lare lare baran Ya Allah lare lare baran ki او تړلې کټې مې بیا پاتې د جانان کې تړلې کټې مې بیا پاتې د جانان کې یا الله لرې لرې باران 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 کې هر څه له مخکې ځان لږ راوپېژنې نو ډېره مننه وایي نوم مې یار محمد قرار د بغلان د ولایت څخه یم او فعلا بلجیم کې اوسېږم مسافرۍ شپې ورځې دې تېرو اروپا کې مو څومره موده کېږي ګرانه؟ اروپا کې هم تقریبا 7 کاله کېږي داسې 7 کاله 7 کاله په شاعرانه نظر کې ورته وګورې دا څنګه تېر شو لږ په شاعرانه کې دغه کې به جواب راکړي ښې دي خو بیا هم د وطن نظر یو مسافرۍ ژوند دی ټولو ته ښه معلومه ده او تا ته به زه څه ووایم خو بیا هم دومره به درته ووایم چې ډېر دردناک او د هر شي احساس سړي ته کېږي خاص کر د کور کلي وطن د خپلو ملګرو دوستانو او د خوږو محفلونو خو لږ هغه احساس دلته نشته لکه کوم چې په وطن کې سړي ته وي دا راته په 7 کاله کې مو څه وګټل څه مو وبایلل دا که په لنډو ټکو کې راته ووایي د کلي مینه وبایلل او نور موږ د زړه غنیان یو خو نور د مال غریب یو او محفلونه هم بایله او هغه مینه دلته نشته لکه کوم چې سړي سره په کلي کې میلاویږي په وطن کې د په ځانګړې توګه داسې څه خاص یادېږي سوال خو ډېر داسې ساده غوندې سوال هم دی خو بیا هم زه به دومره ووایم چې د وطن داسې شی به نه چې هغه موږ ته نه یادېږي او بیا هم خو بیا هم دلته هم داسې دی لکه زموږ کلی ټول افغانان دي سره راغونډ شوي بیا هم داسې محفلونه کوو او په دې مسافرۍ کې هم داسې ورونه شته چې هغه بیا داسې افغانان په کال کې یا په میاشت کې یو ځل راغونډوي او موږ سره خپلو کې خبرې کوو
او هغه خپل هغه خفګان ټول بیا په یوه شپه د یوه شپې وباسو نو احساس د هر یو شي کېږي خاص کر د خپلو دوستانو د خپل وطن او نننی د موسیقۍ محفلو څومره د دې نه مستفید شوې څومره خوشحاله شوې په دې کې په دې راته لږ که څه ووایې زه به دومره ووایم چې هغه کوم لکه پروس کال موږ هم دلته یو پروګرام کړی او د هغه رابرې خوا چې کوم اندېښنې او کوم سوچونه نو هغه نن شپه د الله په فضل په خوشحالۍ بدلې دي او بیا هم داسې یو ژوندی ژوند احساس کوو او ټول ملګري افغانان سره یو ځای شوي دي موږ چې هر یو وینو نو هر یو نه ډېر زیات خوشحالېږو د هر یو په مخ باندې د خندا څېره پرته ده او دومره به وویل ډېره مننه دا راته ووایه چې شاعر بیا په مسافرۍ کې شاعر او مسافر شاعر چې په مسافرۍ کې شي د هغه شاعري داسې شي چې لکه زما په فکر باندې زیاته دردناکه شي او هغه احساس پکې بیا خاص کر زه به دا ووایم چې د وطن احساس د خپلو خلکو احساس هغه پکې لکه څنګه چې په وطن کې وي د هغې په پرتله که موږ سوچ وکړو ډېر زیات شي ځکه چې له وطن نه لرې وي د خپلو خلکو نه لرې وي نو په دغه باره کې به څه وایې که یو څو شعرونه د خپلو زموږ د کتونکو سره شریک کړي نو دا به ډېر زیات خوند وکړي په ننني پروګرام ولې نه د مینې خیاله تپوس کوم کله به بیا ښکارې او خیر د اشنا ته نفرتونه کوه ما ته والله په ځان کې سا ښکارې او څنګه باور دې زه په مینه وکړم کله اشنا کله ناشنا ښکارې او ښکاري په غلا دې دیدنونه کړي قراره ځکه ورخطا ښکارې زما نوم ایمل ظاهر دی زه د هالنډ اوسېدونکی یم او مالته هالنډ کې اوسېږم او ډېر زیات مزه او کیف او خوشحالي ځای دی ټول دوستان او افغانان خصوصا افغانان ټول یو ځای شوي یاستو دلته چې دغه ټول دوستان چې دغلته مسافر او بې سرپناه پراته دي ټول خپل وطن او خپل کلي کور او بانډه کې یو ځای شو او خپل ژوندونه مخکې ویسو دا به ډېر خوند او ډېر مزې ځای قدرمنو ځل بیا په خیر راغلی د نننۍ موسیقۍ په محفل کې ډېر دوستان دي او موږ به وغواړو چې او هڅه به وکړو چې ټول دوستانو ته وخت ورکړو چې هغوی په دې د خپلو خبرو یا د خپلو کورنیو سره هغوی موږ په تماس کې وساتو نو هر چا ته غواړو چې وخت ورکړو السلام علیکم سلام علیکم ګرانه څنګه خوب هستم شکر فضل خدا خوب هستم ګرانه که ځان لږ معرفي کړي نو لږ خوند اسم ادریس است از شهر ژیتومیر هالند اینجا آمدیم ما رئیس اتحادیه افغانا البته از جوانایشان در شهر در هالند هستم نننی محفل دلته څنګه ولګید محفل بسیار خوشایند است بسیار خوشحالی است اما جمع شدیم البته موسیقی بسیار خوب است ایمال جان بسیار خوب میخوانند و صوت ما بسیار تیر است بله په اروپا کې د افغانانو ژوند څنګه ارزه خوب است بسیار خوب است و البته اروپا زیاد میگردم در کشورهای زیاد اروپایی رفتیم دیدیم افغانای ما در را ببینم پیشرفت است محفلای بهتر میگیرن بیشتر میگن کلانتر این زال که امشب میبینین بسیار زال خوب است بسیار زال کلان و البته توانا جوانای ماست که امشب و ببینین بسیار پر است اما که جمع جوش است کمی جذبه نننی محفل ته راوړي البته موسیقی خود ما و در پالیسی ما در خود شهر بروسل کار میکنم در چی اتحادیه اروپا زیاد وقتی جا هستم و شنیدم که جا محفل است و مو طرق اینجا آمدم امشب بله زمونږ افغانان چې دا وخته په ټلویزیون زمونږ ګوري هغې ته څه پیغام لري چی پیغام بله پیغام ما است که جمع باشیم اما دست با یکی باشیم اتفاق باشه بین ما و دو وقتی که اما جمع باشیم و دست با یک دیگر کنیم اما کار کردن میتونیم السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه ستړي مشي په خیر راغلی هر کله ستړي مشي څنګه خیر اوسې روزانه ځان معرفي کړه لاړ سلام خیر روزانه زما نوم عبدالبصیر اخوندزاده د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی او په بلجیم کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم څومره موده مو کېږي دلته 11 میاشتې برابر شو زما څنګه تېرې شوې بس تېرې شو لکه د غم تېرې شو نو د یو ورځ شمار وباسو اسناد پته مې اسناد نه راځي اروپا ته ښه ونه لګېده اروپا خو هلته چې و لکه ډېر هم خوښه وله دلته چې راغلو حالات هم وکړه نو یورپ هم دومره خوښ نه شو اوس نه نه هغه دوستان چې اوس راځي اروپا ته شوق کوي د اروپا چې آیا موږ اوس هم غواړو چې اروپا ته لاړ شو روپۍ به وګټو یا به مو ژوند ښه شي هغې ته څه وایې جانه داسې چې یورپ ته مخکې چې خلک هلته هر څه سهولتونه زیات اوس دومره زیات افغانان راځي چې د یورپ حالات زیات خراب دي نه شي کولی هر چا ته اوس اسناد ورکړي
او بله مثال کارونه شته نه روزګار شته دلته 4 کاله 3 کاله به صبر کوي بیا به هغې نه بعد کاروبار جوړېږي 4 کاله 3 کاله به صبر به کوي ته پکې راضي نه یې نو زه په دې راضي نه یم زه چې 4 کاله هلته ما به ډېر څه کړی وي هلته مثال ملته خدمت کار به هم کړی وی دلته به 4 کاله صبر کوو تعلیم به کوو ژبه به یادو هغې نه بعد به کسب یادو بیا چې کسب زده بیا به کار کوو شمشاد په اروپا کې خپرونه چې ده دا خپرونه چې ته کتلې ده یا ګورې دا ما په جلال آباد کې کتله دا چې ما وکتل نو ما به کور کې دا خبره کوله چې زه به یو ورځ اخر دې بلډینګونو لاندې ګرځم نو ما ته به کور کې ویلی چې تا ته ګوره دې بلډینګونو لاندې ګرځېدل ته ګوره هماغه بلډینګونو لاندې وګرځېدو هماغه کس مونږ چې دا به څوک تا سره راغلی اوس مرکه وکړله ډېر پیژنې زما نوم څه دی ساجد بس تاسو نوم هلته دا خپرونه اورېده شمشاد په اروپا کې ډېره ښه خپرونه وه او شمشاد تلویزیون موږ ډېر خوشحاله چې په یوروپ کې هر افغان سره مرکې کوي هر یو کس ته ورسېږي لاسنیسي کوي زمزمه خو به راته کښېنه نه نه غودا داسې خو دې نه پرېږدو زمزمه خو به کې کړې ګوره زمزمه خو به کې کړې دا خو دا د نغمې یو سندره ده چې ما هلته ډېره اورېدله چې زموږ د کامې په باره کې ویل شوې وه وایي کامه ښکلې شنه دره لاندې باندې مالتونه پکې اوسې پښتانه درانه قومونه پکې اوسې پښتانه درانه قومونه ډېره مننه په لیدو دې خوشحاله شو او زه هم ډېره خوشحاله شوم تاسو سره مرکه وکړه ډېر خوشحاله خو نننۍ خپرونه کې هم تاسو نه ډېر زیات خوشحاله شو تاسو موږ زما نوم عمران علمدی دی د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ هغه په بلجیم کې څومره موده دې وشوه دا یو کال یو کال دې تېر شو ښه څه به درته د یو کال کې څه دې وبېرل څه دې وګټل یا داسې څه لاسته راوړنې څه دې داسې راوړل کوم چې ګټلې هغه به ورته نه خو دا کوم چې بېللې نو هغه حجرې هغه شرب وبل هغه د یارانو دوستانو ناست دي هغه بنډارونه هغه مجلس ټول هم بېللې خو بیا هم موږ دومره شکر وباسو چې په دغه ځای کې زموږ دغسې یو څه ځوانان شته دی چې بیا موږ ته دغسې پروګرامونه را جوړوي ټول د افغانان وروڼه او څه پښتانه ټول راټولېږو او یو خپل بنډار به کوو او د هغې نه مینه به ماتوو اروپا ته څنګه ولګېده داسې تا چې په وطن کې بیا راغلې دلته څه بدلون تا ته ښکاره شو په دې اروپا کې په خپل وطن کې ته داسې یو شاعرانه غوندې مزاج والا سړی دی درنې خبرې کوي نو تا سره موږ هم داسې خبرې کوو چې زموږ کتونکي هم پوه شي او ستا هم د زړه هغه څه چې په فېسبوک کې هغه زموږ کتونکو ته بس نور ورته زه څه خو دومره ورته یم چې وایي زه کلیوال یم د غزل په معنا څه پوهېدم سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې بیا مې په زړه باندې د کلي مازدیګر ورېږي یخه هوا وږمه وږمه او سهار ورېږي او شاوخوا خاموشي ده شاوخوا خاموشي خلک خوبونه کوي چغې سورې د پښتنو په لر او بر خورېږي څه ګورې مونږه لیونو ته کارونه ګوري جادوګر سترګې پوهه کا زمزمه کې راغلی موږ سره مرکه وکړله تاسو نه یو جهان مننه ډېره مننه دا راته ووایه چې ښې زمزمې دې وکړې ښه خبرې دې وکړې ښه شعرونه دې وویل د دې په بدل کې موږ هم غواړو چې تا ته یوه ښکلې سندره نشر کړو او دا سندره که چا ته ډالۍ کړې نو موږ هم ستا په خدمت کې یو بس زه خو خپل وطنوالو ته هغه که په لر دي او که بر دي هغه که په وطن دي او که بې وطنه دي زه ټولو ته د زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال د ټولو ته خوشبخته او بختور وکړو سندره د چا په غږ سندره د نعیم توري په اواز ده نعیم توري په اواز ده قدرمن دوستان کو یو ځل بیا په خیر راغلی یو بل دوست ولاړ دی راځي هم د سره لنډه معرکه لرو السلام علیکم ګران وعلیکم السلام الله هر څه له بخې کې ځان معرفي کړي نو ډېر خوند زما نوم سلیم شیرزاد دی او د افغانستان اوسېدونکی د افغانستان کې د کوم ولایت زه د ولایت ننګرهار ولسوالۍ ولایت شیرزاد شیرزاد په اروپا کې څومره وخت مو کېږي زما په اروپا کې یو کال مو ښه تېر شو پر ژوند دې تېر زموږ نه شاته هم دوستان دا خوا او شاته ولاړ دي زموږ کتونکي هم وي دا نه خیر یو دې په ځای باندې یو ښایسته شعر وایي بس شعر هم وایي که د یو قبر نه بل ته سړی تلی شوې خاور لاندې دیدنونه کېدی شوې ما په ځان سره تصویر د جانان وړی بې کفنه که چا ځان سره سوړی شوې او د یار مینه کې مې زړه سوی په اور دی کاشکې دا ډېره مننه صرف یو شعر به درته ووایم صرف د پښتنو دپاره وایي چې زاهده راته وایه کافر شوی خو به نه یم زاهده راته وایه کافر شوی خو به نه یم زړګی مې داسې ورځې په پښتو کلمه وایي او پښتون به نه یم چې په تا باندې غیرت ونه کړم پښتون به نه یم چې په تا باندې غیرت ونه کړم موږ خو نیتونه لمانځه ته هم پښتو کې تړو زه
زه خوشحال توره په لاس کفن په غاړه به راپاڅم که خبر شوم چې پښتون د چا غلام دی